دوستانو په یوه مهم موضوع باندې بحث کوو چې د کمپیوټري لوبو اغیزې د انسان په روان باندې څومره ډېرې دي، شته دي او که نشته دي، ګټه لري تاوان لري. دا هغه موضوع ده چې انشاءالله نن به پرې بحث کوو. دوستانو د نړۍ د پرمختګ سره، د نړۍ د ورځ تر بلې د ټکنالوژي کېدو سره دا هم یوه موضوع ده چې ډېری ځوانان او ماشومان کمپیوټري لوبې کوي یا دغه لوبې خوښیږي یا دغه لوبې دغسې وي چې ځینې کسان پرې متعدي. نو انشاءالله په همدې به بحث کوو چې دا څه ډول لوبې دي، څنګه یې تعریفولو شو، بیا وروسته به په نورو اړخونو به هم بحث کوو. البته موږ به په مثبت او منفي اړخ دواړو اړخونو باندې به بحث کوو. په خپرونه کې دوستان را سره میلمه ارواپوه ښاغلی عبدالباسط ارغند دی چې دلته ښه راغلاست او سړي مه شوئ. ارغند صاحب سړی مه شي، بخیر راغلی. خیر اوسئ، مننه. سلامونه تاسو ته او د تاسو خواږو همکارانو ته، دا ستاسې له پردې یا څپې نه د ټول افغانستان غویر ملت. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه. ارغند صاحب لومړی په خپله د کمپیوټري لوبې تعریف کړو. کمپیوټري لوبې څه ته ویل کېږي؟ انشاءالله بیا وروسته په نورو مسایلو هم بحث کوو. بلکل. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تعریف ته چې دا کمپیوټري لوبې څه شی دي. کمپیوټري هغه برېښنایي لوبې دي چې مثالا خلک د موبایل، کمپیوټر او یا نورو برقي وسایلو له لارې کوي چې د سیالۍ لپاره یي، د زده کړې لپاره یا د تمرین لپاره، نو هر اړخ لپاره یې خلک استفاده کولی شي. کمپیوټري لوبې کټګوري کولی شو. مثال ځینې کمپیوټري لوبې دي چې نړیوالې دي، ټول نړیوال پکې شرکت کولی شي د انټرنیټ له طریق، او ځینې لوبې دي چې بیا شاید په داسې وړه کتله پورې اړولې، او ځینې بیا فردي دي. یعنې دغسې کټګورۍ کې راځي که نه ټول لوبې یو رقم دي، په یو رقم په اصطلاح خپل اغیز او غیر اغیزتوب لري. او بلکل دلته چې دا هر لوبه هر اړخ لري که نه، مثالا فرق لري، یګانې دي، مثبت هم دي او منفي هم دي. زیاتره دي د ماشومانو لپاره ډېرې ګټورې دي او خو منفي هم لري او مثبت هم لري. دواړه به انشاءالله په همدې موضوع باندې بحث کوو. لومړی راځو لومړۍ پوښتنې ته. خپله کمپیوټري لوبې د نوو ځوانانو یا که تاسو هم د ځوانانو او ماشومانو پر رواني روغتیا باندې څه ډول اغیزې لري؟ او بلکل دلته دغه ډېرې منفي اغیزې لري. مونږ به اول راسو منفي اغیزو ته. او بلکل چې اول دغه ته استرس پیدا کیږي، اضطراب او خفګان ورته پیدا کیږي. مطلب دا چې که څوک ډېرې لوبې دا ترسره کړي، یعنې که ټاکلی حد یا ټاکلی چوکاټ له کنټروله وځي، چې له کنټروله وځي، هغه معین وخت نه وځي او له وخت مدیریت نسی، نو مثالا بېساره مریضۍ ورته یا اعتیاد ورته پیدا کیږي چې لومړی استرس یا اضطراب او خفګان ورته پیدا کیږي. دا په هغه حالت کې پیدا کیږي مثالا که یو په امتیازاتو باندې لوبه وي، په امتیازاتو په دغه حالت کې مثالا دغه ته یو خفګان پیدا کیږي چې زه باید دغه لوبه ونه بایلم، نو دغه حالت کې چې دې ته دغه خفګان او استرس پیدا کیږي. او بل مثالا دا د دوی عادت کیږي، دا اول کې نه پوهیږي، مثلا آهسته د دو هغه عادت کیږي، له عادت وتلو نه بیا یعنې دو روږدي کیږي د دغه اعتیاد، نو بیا وتل یې سخته دي. او بلکل. او بل چې دا مشکل دغه ده چې د مونږ خوب ګډوډ کیږي. دا خوب چې ګډوډ سه یعنې کیفیت خرابیږي د شپې تر نیمو شپو پورې چې ګیم یا بازي وکړي، نو مثالا د دغو دغه د خوب کیفیت خرابیږي، او د خوب کیفیت خراب سه نو ټول وجود هغه نظم ګډوډ کیږي. او بل تمرکز یې کمیږي. دغه سکرین یا چې ډېر استفاده کوو یا ډېر ورته وګورو، دغه خپله دغه تمرکز کموي. مطلب دا دی چې په یو شي باندې که موږ فکر کوو، دغه د فکر قوه زموږ ضعیفوي. او بلکل. او بل ټولنیز انزوا ورته پیدا کیږي. مثالا دا دی نه غواړي چې له دوستانو ملګرو سره وخت تیر کړي، غواړي ځان ته یو ګوشه جای پیدا کړي او دغه خپل گیم او دا یو موبایل یو. او بلکل. مننه. په دې به بحث وکړو دواړه چې په دغې گیمونو باندې یا په کمپیوټري لوبو باندې ولې یو څوک متعدیږي؟ او بلکل ښه مسله ده. دلته یو اول کې چې دا مثالا هغه خلک ډېر په دې اعتیاد کیږي، په دې اخته کیږي چې دوی د تنهایی، دغه تنهایی خپله یو مرض انسان ته پیدا کوي. دا دی غواړي مقصد ځان په یو څه مصروفه کړي. او بل دغه اول کې دغه دوی ته خوښي ورکوي، دغه گیم، دغه گیمونه خوښي ورکوي، دا خوشحاله ډېر راحتي، خو په دې نه پوهېږي چې زه آینده کې مثالا په دې روږدی کېږم یا عادت کېږم، بیا نسم کولی چې د خلاصون لاره پیدا کړم. او بل دغه ټولنیز اړتیا، دلته مثالا یو څو ملګري راټولیږي،
دغه گیم کوي نو دغلته یې چې دا دوی وایي ډېر د خوشحالۍ احساس کوي چې یعنې موږ ښه ملګري یو راځئ داسې لوبه کوو همدغه بیا وروسته په دو ته مشکل پیدا کیږي بیا دو د عادت سي بیا دغه ملګري ګډ وډ سي نو دغلته یې چې بیا ورنه وتلی نسي له دې یعنې معتاد شي ښه که داسې پوښتنه وکړم چې ګیمونه یا دغه لوبې خو موږ چې ګورو د ټولنه کې هره کټګورۍ خلک یې وایي ځوانان حتی تر دې چې ځینې کسان میندلي چې د خپل زوی سره دغسې کمپیوټري لوبې کوي او لوبې وایي ما دغه صحنه لیدلې ده که په دې به دواړه بحث وکړو چې د کوم عمر کسان په دغو لوبو باندې روږدي کېږي هغه مخکې پرې بحث وکړ مهمه مسله دا ده چې دوی ته ډېرې ذهني ستونزې جوړولی شي یعنې دغه امر که په کټګورۍ کې ونیسو کومه کټګوري امر کسان دي چې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي او بالکل دلته ویلی سو مثلا ماشومان له 9 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ په دغه کې احتیاط کېږي مثلا دا په دغه صورت کې کېږي چې دا ماشومان چې دي دغه رواني وده یې بشپړه نه وي مثلا نه پوهېږي څه مې په ګټه ده څه مې په تاوان ده او بل زر داسې قضاوت او زر په دغه مرض اخته کېږي او ځوانان چې دي بیا له 15 نه تر 25 کلنۍ پورې یا له 14 نه تر 25 کلنۍ پورې په دې کې اخته کېږي دا په دې حالت کې چې ځوانان احساساتي کېږي او بل ځوانان دغه تنهایي هم ډېره خوښوي نو په دغه حالتو کې دغه یې چې د دوی روږدي سي په دغه عادت سي او بیرته د خلاصون لاره ورته سخت ښه د مهم مسله زموږ او تاسو په بحث کوو خصوصا دغه ماشومان او نوي ځوانان دي دلته بیا د هر ماشوم هر نوی ځوان کورنۍ لري کورنۍ کې مور او پلار د مشهور هر څوک ښه په دې به دواړه بحث وکړو چې د کورنۍ مسؤلیتونه په دغسې حالاتو کې څه دي خصوصا زه ګورم موږ یې وینو ځینې کسان دي هغه ماشومان چې د عمرونه یې د 15 کلونو نه کته دي یا تر 10-12 کلونو پورې پلار چې کله ټلیفون راوباسي ماشوم پرې حمله کوي یا ټلیفون ته اخلي او د پلار هم خوښېږي همدغه چې ماشوم ته ټلیفون ورکړي ځکه چې هغه ونه ځورېږي هر پلار او مور نرم زړه لري د خپل اولادونو پر وړاندې ونه ځوري هماغه د ټلیفون یې ده ته ورکړی وي په ساعتونو ځکه هغه په بل څه مصرفېږي او ته یې فکر نه وي په ساعتونو هغه په ټلیفون باندې بوخت وي خصوصا ما همیشه ویلي د مور ټلیفون خو بیخي د ماشومانو ټلیفون وي مور خو زیاتره وخت خپل ټلیفون ماشومانو سره شریکوي او مور خو زړه نرم وي زه پوښتنه همدغه کوم چې دلته د کورنۍ مسؤلیت څه دی د ماشومانو پر وړاندې چې تر څو خدای مکړه په دغسې لوبو باندې روږدي نه شي او د دوی ته بیا روغتیایي ستونزې رامنځته نه شي بالکل دغه کورنۍ په دې عرصه کې ډېر مهمه رول لري ځکه کورنۍ دغه ماشومان په دې نه پوهېږي مثلا چې کوم یو د ما ګټه ده او کوم یو زما تاوان ده نو یعنې په دې نه پوهېږي چې څه وکړي نو دغه حالت کې مثلا کورنۍ باید وخت ورته محدود وټاکي مثلا داسې نه چې خپل ځانونه اخته کړي په یو څه باندې او نور دا دوی هیر سي چې دا څه کوي باید دو ته متوجه وګوري مثلا چې څه رقم گیم کوي کوم دا مثبت منفي اغیزه لري او کنه او بل باید دغه د وخت مدیریت ډیر وکړي د یو واره په توګه که څه داسې پوښتنه درڅه وکړم چې آیا تر څو کلنۍ پورې باید ماشوم ته ټلیفون ورکول شي او ټلیفون بیخي ورته ورنه کول شي آیا یعنې دا ستونزه ده ځینې بیا یو دلیل بل دا وي قدرمن ارغند صاحب دوی وي چې که چیرې موږ ماشوم ته ټلیفون ورنه کړو یا د ماشوم بیا د ټلیفون سره عادت کېږي نه یا عادت نه وي ورسره کله لویېږي نو د ده به زده نه وي یعنې دا یو نظر دغه دی د خلکو او په ټوله کې که داسې پوښتنه وکړم د یو ارواپوه په توګه ستاسو نه چې ماشوم ته باید د څو کلنۍ پورې ټلیفون ورنه کړي او د ټلیفون سره روږدی نه شي او کنه فرق نه کوي ټلیفون ورکړي بالکل کمال صاحب دلته مثلا چې موږ غواړو باید ماشومانو ته کنه ټلیفون تر اصلا چې دا دغه تر 18 کلنۍ پورې ده خو په افغانستان کې دا قانون نشته کنه چې هغه باید ټلیفون ورنه کړي خو موږ او تاسې ماشومان چې په دې پوه سي چې ټلیفون څه شی ده او په گیم ځای ته نور ټلیفون نه ورکوو خو تر دغه 14-15 کلنۍ باید لږ ورنه لرې وساتو ځکه دا دغه تمرکز ډېر کموي نو د ما دغه سپارښتنه یا نظر ده چې مثلا باید دغه خپله کورنۍ خپله دغه ځان ته متوجه رفتار ته داسې نه چې خپله ډېر استفاده وکړي له دغه گیمونو نه نو بیا د ماشومان هم د دا خوښوي وایي چې د مونږ پلار یا ورور یې کوي باید زه هم وکړم نو دغه حالت کې چې باید د خپله رفتار ته هم فکر وکړي او تر دغه 14-15 کلنۍ پورې ټلیفون باید ورنه لرې وساتل سي زه یوه پوښتنه کوم خدای وکړي موضوع څخه ونوځم او دا ډېره مهم موضوع ده نړیوال حتما هڅه او کوښښ کوي چې د ماشومان لپاره کار وکړي
نړۍ په کچه باندې دا مسله ډیره مهمه ده او د افغانستان که بهر شو د نور نړۍ هېوادونه په ماشومانو باندې ډېر مصرف هم کوي، لګښت هم ډېر پرې کوي تر څو راتلونکی دوی په اصطلاح ښه شي او د هېواد خدمتګار شي یا د هېواد خدمت جوګه شي. بیا نو ولې دغسې ګیمونه یا دغسې شیان جوړېږي؟ داسې یو نړیوال څار نشته دی یا داسې یو نړیوال سیستم نشته دی چې د دې مخنیوی وکړي تر څو ماشومان د داسې لاسرسی پیدا نه کړي د ګیمونو ته. باور وکړه یعنې ځینې ګیمونه داسې شته دي، داسې ګیمونه دي چې یعنې دغه د ماشوم تلوسه یا د هغې ته په هغې ګم کول په دومره اعلی کوالټي جوړ شوي دي چې هر څوک وي هغې خوښېږي او هر څوک چې وي په هغې باندې شاید هغه ګیمونه وکړي. زه یم شخصا شاید زه د ډیری ګیمونو شوقین یم. د ما اوس ټلیفون دی، ټلیفون مې خلاص کړ، یو ګیم هم پکې نشته دی او یوه ما همیشه ویلي په خپرونه کې مې ویلي زه مې خپل ماشوم ته ټلیفون نه ورکوم. دا په دې معنا نه ورکوم چې ما ټلیفون به ډېر قیمتي وي یا به ډېر ښه وي یا به زما ټلیفون خراب شي، نه خصوصا د تاسو غوندې کسانو سره زه چې مرکې کوم، زه چې زه چې مطالعه کوم په دې شوي دي زه خپل ماشومان ته ټلیفون نه ورکوم. په ټوله کې زه پوښتنه هم دغه کوم چې ولې داسې یو نړیوال سیستم نه رامنځته کېږي تر څو دغه د ګیمونو تولید یا ماشومان ته دې زمینه برابره نه شي چې دوی ګیمونه وکړي. زه یو سنټر نوم نه درته اخلم، هغې ځای کې عملا ماشومان ورځي، نه پوهېږم چې اوس به وي که نه، د امارات په راتګ سره به اوس بند شوي وي که نه، خو پخوا خو داسې و چې هلته به ماشومان تلل، پیسې به ورکولې او ګیمونه به یې کول. چې زما پوښتنه اوږده نه شي، یعنې مطلب مې دا دی چې په دغې برخه کې ولې نړیوال کار نه کېږي؟ بلکل داسې ده دغه ګیمونه موږ او تاسو ته مثبت اغېزې هم لري چې مثلا د موږ حافظې ته تقویت ورکوي او تمرکز هم تیز کوي. نو په دې عرصه کې دا چې باید دغه ګیمونه دي اما مثبت هم شته، مثبت هم شته د ماشومانو لپاره. مثلا دغه د زیاتره ګیمونه دي دغه فکري دي، یعنی فکر ډیر او دغه حافظه تقویه کوي په کار اچوي. مثلا ته باید کوشش وکړي چې دغه حافظه دې تقویه کوي. او بل دی مثلا د ماشومانو لپاره هم شته چې ښې سالمه ګټې لري، خو باید د وخت مدیریت وسي. دو ګټ ته زه راتلم چې دواړه په بحث پې پوه شو په ګټو باندې. مهرباني تاسو خبرې ته ادامه ورکړئ. نو دلته دا مثلا نړیوال هم د خپل ځانو لپاره داسې مثبت ګیمونه جوړ کړي دي، یعنې چې سالمه استفاده ورنه کوي. خو مثلا دا د هر چا پورې مربوط ده که نه، چې هغه باید خپله هغه د خپل کور پرې نه دي چې ماشومان له بې منفي ګیمونه مطلب دا دی چې د ټولو بحث غوچان دا دی چې که څوک غواړي چې ګیمونه ووایي تر یو اندازې پورې ستونزه نشته، خو تر هغې چې ډېرېږي نو بیا متعدېږي په ماشومانو ځوانان او بیا رواني او نور ستونزې رامنځته کوي. یوه بله ستونزه چې د ما تا نه هېره ده چې په یادونه یې وکړو خپله سترګې دي چې یو لوی نعمت الله پاک دی، شاید ماشومانو سترګې هم اغېزمنې کړي دغه، ځکه چې همیشه رڼا ته ګوري، روښنایي ته ګوري او ډاکټر صاحبان وایي چې که ته یو تمرکز په یو شي باندې وکړې او شاوخوا ته ونه ګورې شاید ستا ته د سترګو ستونزه جوړه شي تر ډېره وخته پورې. نو دا مشکل هم شته دی. او بلکل سترګو ته خو دغه خپله موبایل په تاوانی ده. ګیمونه که پرېږدو مثلا د خپله استفاده د تلیفون چې بېساره او بې هدف او زیات او کنټرول نشي دغه خپله یو تاواني ده. خو موږ او تاسو باید دغه خپل وخت مدیریت کوو، خپله دغه پاملرنه ولرو، باید په هغه دومره وکارول شو چې یوه ګټه ورنه واخلو، هغه خپل کار هغه مشکل حل کړو. ډېره مننه قدرمن عبدالباسط ارغند چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په چاره کې بریا خیر مننه.